آیا تاسو پوهیږئ په نړۍ کې داسې پټ او حیرانوونکي رازونه شته دی چې انسان ته یې منل ډېر سخت وي خو په حقیقت کې دا رښتیا دي نو په دغه ویډیو کې به موږ له تاسو سره داسې عجیب او حیرانوونکي حقایق شریک کړو چې په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیرانه شئ نو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ در سره سبسکرایب او موږ فالو هم کړئ نو راځئ د ویډیو په طرف د ځنګلي حیواناتو یو ډیر عجیب عادت کله چې یو ځنګلي حیوان ناروغ شي نو نور حیوانات ترې لرې ځي ولې ځکه د دې لپاره چې ناروغي نور حیواناتو ته انتقال نشي چې دا د دوی یوه فطرتي پوهه ده د انسان د بدن په هره کوچنۍ حجره کې د تودوخې یو قدرتي سنجشګر موجود دی که د یوې حجرې د تودوخې درجه لوړه شي نو هماغه حجره خپله تودوخه سموي او بیرته عادي حالت ته راوستلی شي په دې خاطر چې نور بدن د زیان سره مخ نه کړي د نوم ټایګر شارک دی کولی شي زرګونه کیلومتر سفر وکړي حتی ځینې وخت د سمندر یو سر څخه تر بل سره پورې سفر کوي خو تر ننه چاته معلومه نه ده چې دا نهنګ ولې دومره اوږده سفرونه کوي د انسان دماغ دوه اصلي برخې لري لومړی چپ اړخ دی هغه معلومات ساتي چې انسان یې لولي زده کوي یا یې مطالعه کوي دویم ښي اړخ هغه پیښې او تجربې ساتي چې انسان یې په ژوند کې عملي تجربه کوي دا غږ چې تاسو واورید دا یوازې د یوې چونګښې غږ نه دی بلکې دا د زرګونو چونګښانو ګډ غږ دی چونګښان د خپل دښمن د خطا کولو لپاره ټول په یوې فریکونسۍ یو شان غږ کوي څو دښمن داسې فکر وکړي چې دلته یوازې یو چونګښه ده خو په حقیقت کې دلته په زرګونو چونګښانې پټې وي امریکا کې د کنټکي په سیمه کې په 1896 کال کې په یو ورځ کې 2 دقیقې داسې تېرې شوې چې له اسمان څخه د باران پر ځای د غوښې ټوټې راولوېدې چې خلک دا پیښه تر اوسه پورې یو معما ګڼي آسماني برېښنا کولی شي چې مکمله شپه رڼا کړي چې ډېره ځواکمنه ده آیا پوهېږئ چې د آسماني برېښنا چاودنه تودوخه دومره زیاته ده چې د لمر د سطحې څخه 15 چنده زیاته ده هو دومره ځواکمنه ده ولې کیله تل کږه وي کیله هیڅکله سیده نشي پاتې کېدی ولې ځکه چې کیله وده کوي نو تل د لمر پر لور تاویږي دا عمل د بوټو د ودې طبیعي قانون دی چې ورته جیوټروپیزم او فوتوټروپیزم وایي په چین کې ځینې ځایونو کې داسې دی چې هلته پولیس د سپیو پر ځای بتکې استعمالوي شپه چې شي دغه بتکې غږونه کوي که کوم حرکت او خطر احساس کړي نو په لوړ غږ نارې وهي او پولیسو ته د خطر پر وړاندې خبرداری ورکوي دا خو ټولو ته معلومه ده چې اوبه په 100 درجو سلسیوس کې جوش کېږي خو د ایورسټ غر لوړې څوکې باندې اوبه یوازې په 1 درجو سلسیوس کې جوش کېږي ځکه هلته د هوا فشار کم دی دا د کمپیوټر یو ټي بي هارډ ډیسک دی چې یو ټي بي د 1000 جی بي سره مساوي دی خو آیا پوهیږئ چې د انسان د ډي ان اے یوازې 1 ګرام د 200 ټیرابایټ یعنی 200 ټي بي معلوماتو د زیرمه کولو وړتیا لري یعنی د انسان بدن په خپله یوه لویه میموري ده د ناسا په فضا څېړونکي ادارې کې یو مخصوص ټیم شته دی چې فضا ته تلونکي او له فضا راتلونکي ټول شیان هر غږ او هر حرکت په دقت سره کنټرولوي او اوري یعنی د هغوی له نظره او غوږه هیڅ شی نه دی پټ یوازې د نیم کیلو بادام په تولید کې آیا تاسو پوهیږئ 2600 لیټره اوبه لګیږي په نړۍ کې چې ټول انسانان تر اوسه پورې پیدا شوي دي هغوی څخه یوازې 8% اوس ژوندي دي او پاتې 93 له دې نړۍ تللي دي یعنې موږ چې نن ژوندي یو د بشر د ټول تاریخ یوازې وړه برخه یو په ځمکه کې دومره سره زر شته دی که چیرې دغه سره زر راواخلي او د ځمکې څخه یې تاو کړي یعنې ځمکه په وپوښي نو د ځمکې د سطحې څخه به دا سره زر 1 فوټ بره وي یعنې دومره زیات سره زر په ځمکه کې شته دی ټولو ډیر عجیب او حیرانوونکی راز نن ورځ په نړۍ کې 2015 کال دی خو په ایتوپیا هیواد کې اوس هم هغوی د 2013 کال پر اساس وخت حسابوي ځکه چې د هغوی په هیواد کې کال 14 میاشتې دی نه 12 میاشتې اکسفورډ پوهنتون د نړۍ تر ټولو ښه پوهنتون بلل کېږي خو آیا پوهیږئ چې د اکسفورډ لومړی چاپ شوی کتاب په سرلیک کې یعنی په لومړۍ پاڼه کې یوه املایي غلطي درلودله د باسکټبال لوبه په 1991 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره ایجاد شوه خو آیا پوهیږئ چې تر 1994 کاله پورې د باسکټبال لوبه کې د فوټبال له بال څخه کار اخیستل کېده ارکټیک سمندر کې د کال ټول 12 میاشتې یوازې یخ وي که څه هم په نوره نړۍ کې اوړی وي او که د اوړي موسم هم راشي خو دلته بیا هم ژمی او یخ وي خو وړاندوینه شوې ده چې تر 2015 کاله پورې امکان دی ولري چې په دغه ځای کې دې هم یخ ختم شي او اوړی دې وي نو د نورو جالب معلوماتو لپاره موږ سبسکرایب او فالو کړئ تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان